الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العظيم. سورہ تکاثر شروع کو. تکاثر دا باب تفاعل لے او دلتا معنی دادا چې د یو بل نه په زیاتولو کې تاسو اړم یئ او دې مشغوله کوي او دا د دنیا په هوس کې د یو بل نه مخکې کېدل او د یو بل نه دا چې زه د نه ډېر شمه او زما مال ډېر شي، زما دولت ډېر شي، زما رجال او زما جته ډېره شي، دې تاسو په غفلت کې اچولی یئ. دا خطرناک لفظ دی. دا تکاثر نو دا بطور نوم دی صورت ته کېښودی شو. مکی دی، د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی. الله رب العزت په دې کې دا خبرداری ورکوي د غفلت د خلکو نه چې خلک په یو غفلت کې دي او په یو دوړ کې دي. او غفلت او دوړ دا دی چې د دنیا په دې پانی نعمتونو کې دومره مخکې شوي دي او دومره د یو بل نه په هر یو څیز کې د وړاندېوالي کوشش کوي چې یو وایي زه د ده نه مخکې شمه او بل وایي زه د ده نه مخکې شمه. دې مشغوله کړي دي دا خلک او دې تباه کړي دي دا خلک. نو قرآن وفرمایل الهاکم التکاثر، غافله کړی دی تاسو لره ډېروالی. تکاثر دلته ډېروالی. نو الها یلهی الها دا باب افعال دی او دا الها مصدر دی او دا مضاف دی مفعول تا. فاعل د دې چې کوم دی نو هغه پټ دی، نو معنا دا ده بلکې فاعل خود بخود دا تکاثر دی. الهاکم غافله کړي دي تاسو لره، الهاکم غافله کړي دي تاسو لره ډېروالی. نو دا ذکر نه که چې د څه شي ډېروالی، د هر یو شي ډېروالی. د دې وجه نه مفسرین ورسره دا لیکي چې فی الاموال والاولاد والرجال والجاه، د یو بل نه په ډېروالي کې د مالونو چې یو وایي زما مال دې ډېر شي، بل وایي زما دې ډېر شي، یو وایي زما جاه و جلال دې ډېر شي، بل وایي زما جاه و جلال دې ډېر شي، یو وایي زما بچي دې ډېر شي او بل وایي زما بچي دې ډېر شي، یو وایي زما جته غټه شي او ډله غټه شي او بل وایي زما ډله غټه شي. دا قرآن داسې حقایق کوي، وایي حقایق چې تاسو په دې دنیا باندې نظر واچئ دا کشی دی. دې تاسو غافله کړي یئ او د دې تکاثر مقصد اصل کې تباہی او تباری ده. تباری او تباہی په عربی کې د یو بل نه دوړ کول او د یو بل نه مخکې کېدل. دې تاسو غافله کړي یئ د اهمو کارونو نه، د مقصودی کارونو نه،
چې کوم د مؤمن د نصب العین په حیثیت باندې کوم کار دی چې هغه تیارې کول دي د آخرت دپاره او تیارې د آخرت دپاره په یو ښه عقیده او په ښه عمل صالح باندې کېږي او دا تباری او مقابله او مفاخره ستاسو شروع ده او په هر یو څیز کې مو کړله حتی زرتم المقابر حتی چې تاسو ملاقات د قبرونو سره وکړو یعنی مطلب دا دی چې تاسو دا مقابله او دا دور دغسې جاری حتی چې تاسو مړه شئ او خلک هم په قبرونو کې کېدي نو کیسه هم ختمه شي او د هغې وجه دا ده چې سړی خو په دې باندې پوه نه دی چې زه به کله مرمه نو دی په دې دور کې دی او مرګ ورته ناڅاپه راشي الموت یأتي بغتة والقبر صندوق العمل بصیرین دلته یو شعر دا ذکر کړی دی چې الموت یأتي بغتة مرګ ناڅاپه راځي اچانک راځي او والقبر صندوق العمل قبر دا عمل د انسان صندوق دی اوس تا خپله خوښه ده چې په دې صندوق کې ته نیکۍ ږدي او که ته پکې بدۍ معنا دا ده که نیکۍ کې هم د الله تعالی جمع کېږي ستا په صندوق کې او که بدۍ کې هم د الله تعالی جمع کېږي ستا په صندوق کې او نتیجه به بیا د قیامت په ورځ باندې راوځي چې نتیجه به یې څه که نیکۍ وي نیک نتایج وي که بدۍ وي بد نتایج وي ښکاره خبره ده همدقه وجه ده چې دې معنا دا شو چې غافل کړی دی تاسو له ډېرولو د مالونو دولتونو د جتو د رجالو او په دې باندې تفاخر او په دې باندې ځان اوچت حسابول حتی چې تاسو د قبرونو سره ملاقات وکړو قبرونو ته ورسېدئ او په قبرونو کې ښخ شو دا هم یو ترجمه دی ده او دا هم مولانا شبیر احمد عثماني کړې ده چې دا داسې یو قوم چې هغوی په تیر تاریخ کې د جهالت په زمانه کې به خلکو مقابلې کولې یو ویل زما ډله ډېره ده او بل ویل زما ډله ډېره ده یو ویل زما مال ډېر دی او بل ویل زما ډېر دی دې باندې به لګیا او دا مقابلې به یې کولې بیا به راځئ چې راوالئ ته خپل مال راواله زه به خپل راوالم ګورو ته خپل سړي راواله زه به خپل ګورو دا یو دور و مقابله وه حتی چې بیا داسې وکړه چې یو ډلې به وویل چې وایي ستا نه زما کسان په دې ډېر دي چې راشه وګوره زما څونه خلک مړه دی په دې جګړو کې زما څونه خلک مړه دی راځه چې هدیرې ته لاړ شو چې هغه وشمارو نو بیا به هدیرو ته راتلل او دا به یې شمارل چې دا مړی زما دی دا زما دی دا زما دی بل ویل دا زما دی بل ویل دا زما دی دا دویمه ترجمه هم شته الهاکم التکاثر غافله کړی دی تاسو له ډېروالي او تفاخر په ډېروالي حتی زرتم المقابر حتی چې تاسو ملاقات د قبرونو مو کو د شمارولو دپاره د حساب کتاب دپاره کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم درې ځله زجر الله تعالی دلته انسانانو تخویب او زجر درې ځله او په دې الفاظو کلا داسې نه وه پکار د دې خبرې او غفلت نه توبه کول پکار دي د دې غفلت نه راستنېدل پکار دي سوف تعلمون زر ده چې تاسو به پوه شئ په خپل انجام به پوه شئ چې تا نه کوم شی اهم پوت شوی دی کوم نصب العین تا ضایع کړی په دې غفلت باندې ثم بیا پس د دې نه کله ګورې داسې نه وه پکار سوف تعلمون
زر دی چې تاسو پوه شئ چې تاسو ځان له آخرت کې څه شی جمع کړی دی. کله داسې ګورې نه وه پکار، دا غفلتونه ترک کول پکار دي. لو تعلمون علم الیقین، که تاسو پوه شئ په علم یقیني سره، یعنی تاسو علم یقین ته ورسی. یقین هغه علم ته وایي چې د دلایلو په بنا باندې د هغې نه شک او شبه ختمه شي، دې ته یقین وایي. دا یقین ستاسو علم یقیني راشي نو لترون الجحیم، جهنم به ووینئ، خامخا به جهنم ووینئ، ستاسو مخې ته به جهنم راشي. ثم لترونها عین الیقین، بیا به وینئ تاسو د جهنم لره په عین یقیني سره. د دې وجې نه بعضې مفسرین ترجمه کوي لترون الجحیم، د زړه په لحاظ سره به تاسو جهنم ووینئ، ځکه چې قرآن او سنت تاسو ته د دې جهنم هر پهلو بیان کړی دی. نو قلبي لحاظ سره خو جهنم تاسو ته ځلیږي، خو په قیامت کې ثم لترونها عین الیقین، بیا به ووینئ دې جهنم لره په عین یقیني باندې، په سترګو به یې وینئ. قرآن وایي وبرزت الجحیم للغاوین، راښکاره به کړی شي جهنم هغه ګمراهانو ته. دا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بیا به تپوس کیدی شي تاسو نه خامخا په دې ورځ د قیامت باندې عن النعیم، د نعمتونو په باره کې. حدیث کې راځي، د مسلم حدیث دی، صحیح حدیث دی. ابو بکر صدیق او حضرت عمر دواړه راووته د مدینې د کوڅو ته، چکر لګی، په دې کې نبی علیه السلام ورووته. نبی علیه السلام وایي څه شي رایستلی یی؟ یاره جی بس درک نه لګېده، وږي وو. نبی علیه السلام وایي په الله مې د قسم یې زه هم دې خبرې رایستلی، زه هم وږی یم، څه هم نه دي خوړلي. کېناستل، بیا ورته قومو، ځئ پاسئ، راځئ چې ځو. را روان شو، د یو انصاري صحابي رضی الله تعالی عنه کور ته راغی. چې راغله په کور کې سړی نشته. بیبي نه جناب رسول الله تپوس وکړو پلانې څه شو؟ هغه زنانه وایي چې مرحبا و اهلا، تاسو سره ستړي مه شي، ستړي مه شي. څه شو؟ هغه موږ له خوږې اوبه راوړي، تاسو راځئ کښېنئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم او دغه چې کوم شیخان دواړه ورسره کېناست. دقه دی انصاري راغی، اوبه یې راګېستې دي، وایي چې اوهو په خدای مې د قسمي که په دې دنیا کې رانه څوک ښایي نن د مېلمنو په لحاظ سره، ولې ښه به چېرته ساشي څوک څه چې د چا مېلمه جناب رسول الله او د چا مېلمه ابوبکر صدیقي او د چا مېلمه عمري، اگر څوک ښه کېدی شي؟ ویل په خدای مې د قسمي که نن رانه څوک غوره د مېلمنو په لحاظ سره، زه د تمامې دنیا نن غوره یم چې دا کابرین زما مېلمانه شي. دې وجې نه حدیث کې راځي ستاسو ډوډۍ او ستاسو خوراک د نیکانو خوري. دا چې موږ د تڼهداران له ډوډۍ کوو، موږ دغه له چې کوم دی غټو غټو افسران له ډوډۍ کوو، وزیران له ډوډۍ کوو، دا خو په لالچ باندې. دې وجې نه حدیث کې پیغمبر هغه فرمایي نیکان صالحان دې ستاسو ډوډۍ وخوري، ستاسو به دقه په کار راځي. بیا انصاري فوراً ونې نه غونچک راوشوکاو او داسې غونچک دی چې پای کې درې واړه قسمه کجوري دي، وچې هم پکې شته دی، پخ شوي، او درمل هم پکې شته دی، او داسې پکې چې یو طرف پوښي یو یې کچۍ، دا انتهایي خوږي او دا ډېرې قیمتي او دا طاقت هم سړي له ډېر ورکوي.
بس هغې لګیا دی کجوري وخوړې کجور خوړي میل دغه دا کوربه چاړ راواخیسته نبي علیه السلام وایي چې ملګريه د لنګې خیال ساته لنګه حلاله نه کړي دا ورته نه وایي چې چیلۍ به حلاله وه خو چې لنګه حلاله نه کړي حلو لنګه به نه حلالې ښه په یوره لاړه ولاله کړله غوښه پخه شوله او په هغې ته کېښودې شوه غوښه وخوړلی شوه اوبې وڅښلې او دغه دا کجوري ورسره وخوړلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلم حدیث دی ملګرو ته وفرمایل ملګرو د دې نعمتونو تپوس بدن نه کېږي ولتسألن یومئذ عن النعیم د دې تپوس هم د قیامت په ورځ باندې کېږي د دې وجې نه په حدیث کې راځي دومره کور یتدخل فیه چې په زور پکې کسې کوږ شي پکې ورننوځي او دومره جامه چې عورت دې پې پټېږي ته پې پټېږي او دومره روړۍ چې دا لږه دې پې دپه کېږي داسې یو قطره روړۍ د دې نه علاوه چې څه خورئ او څه څکئ او څه اغوندئ د دې واقع د حساب کېږي دریو شیونو نشته بس وکن یتدخل فیه کن کور ته وایي دونه کور چې ته پکې سي په زور ورننوځي او دومره جامه یعاري عورتک تعاري عورتک ستا عورت پټ کړي او دومره یو قطره روړۍ چې ستا لږه ده پکې بس د دې نه علاوه باقي د حساب کتاب به کېږي الله دې موږ او تاسو ټول باندې رحم وکړي موږ په ډېر لوی حسابونه کتابونه لګېدلی ځان له تیارو او الله دې موږ په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي مرګ اچانک را روان دی مرګ اچانک راځي کم غفلت کې چې موږ او تاسو یو په دې غفلت نه قرآن موږ را بیداروي دې ته مغویات حیات وایي هغه اسباب چې په دې ژوند د دنیا کې سړی په دوکه کې اچوي هېڅ پته نه لګي چې دا مرګ کله را روان دی مرګ کله راځي ناڅاپه مرګ راځي او سړي وله تیاری نه کړی د دې وجې نه خو کل من علیها فان هر یو زنده سر پر ځمکه کې دا ختمېدونکی دی د الله رب العزت ذات به باقي پاتې کېږي او یو سړی داسې وایي چې خجلان کس کی رفت بار نساخ هغه سړی به شرمېدلی چې روان شي او خپل کار یې نه برابر کړی خجلان کس کی رفت بار نساخ او کوس رحلت زدند نه څنګه مې ویلې خجلان کس کی رفت کار نساخ شرمېدلی به هغه سړی چې روان شي خپل کار یې نه برابر کړی او کوس رحلت زنند بار نساخ ډنډوره د روانګۍ ووالی شي او د خپل بار نه یې تړلی هر کی آمد عمارت نو ساخت هر کی آمد عمارت نو ساخت څوک چې دنیا ته راځي نوی کور ځان له سازوي برفتو و منزلې به دیګرې پرداخت او دا کور یار بیا خلکو ته پرېږدي او دې ته قبر ته روان شي الله دې موږ او تاسو مرګ راته را مخامخ کي چې مرګ هر وخت موږ ته نصب العین په شکل باندې ځلیږي نو موږ او تاسو به د ګناهونو نه انشاءالله پوره پرهیز کوو او پوره زندګي به زموږ او ستاسو د اسلام په قالب او سوانچه کې برابري که نه وي بیا به هر چا ځان له ځان له خپلې خبرې سازوئ او ګرځئ بیا واخر دعوانا الحمدلله دعا وکړئ الله موږ قرآن په اسرار لطائف و ترجمو باریکو یې کړي د سره سره الله موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې دې له څوک کار کوي کامیابي کې څوک یې مخالفت کوي هدایت ورته وکړي په بدقسمت یې تباه کړي الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب